السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د اس ام اس یو څو هغه رازونه در وښیم که هر څوک په خپل موبایل کې ساده میسجان له هر سړي سره کوي نو دغه سیټینګونه دې خامخا په خپل موبایل کې وکړي نو بیا به دوی ته هیڅ مشکل هم نه پیښیږي د اس ام اس له طرف څخه. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو له مخه تاسو د خپل موبایل کې اس ام اس اپس خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو د اس ام اس اپس خلاص کړئ د هغه رقم به تاسو په دا درې اپشنه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ د هغه رقم اول لارې به تاسو راسئ سیټینګز ته. ملګرو کله چې تاسو سیټینګز ته راغلاست د هغه رقم اول اپشن دلته دی تاسو درکوي اس ام اس انیبلډ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو دلته تاسو لیکلي دي to change your default SMS type SMS apps. ګوره ملګرو کله چې تاسو ته اس ام اس راځي یعنې تاسو ته میسجان راځي هغه تاسو ته په دغه یعنې فیسبوک یعنې د موبایل څخه کوم خپل اپس په میسجانو کې هغه ته تاسو ته دلته میلاویږي. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو یې په زاپیه کې خلاص کړئ تاسو به بیا میسجان په زاپیه کې خلاصیږي نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کوم چیرې غوښتل چې په مسنجر کې خلاص کړئ او په دبل اپس کې خلاص کړئ یعنې په هر اپس کې چې خلاصول تاسو به صرف په هغه باندې کلیک وکړئ ستاسو میسجان به بیا په هغه کې خلاصیږي. ملګرو ګوره زه دا هغه د اس ام اس خپل اپس ډېر خوندور او ښایسته اپس ده نو تاسو باید په هغه کې ګورئ. د هغه رقم دویم اپشن ده ټیکسټ میسیجز. کله چې ملګرو ټیکسټ میسیجز ته راغلئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو اول اپشن ده ریکویسټ ډیلیوري رپورټ سو د هغه رقم منیج سیم کارډ میسیجز سو د هغه رقم اس ام اس سرویس سنټر سو اس ام اس سټوریج لوکیشن سو. ملګرو دا ټول اپشنان به د هغه رقم تاسو پرېږدئ. دلته به تاسو ملګرو راسئ اس ام اس سیګنیچر. کله چې ملګرو تاسو اس ام اس سیګنیچر باندې په دې باندې کلیک وکړئ اوس انټر سیګنیچر تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په انټر سیګنیچر باندې کلیک وکړئ ګوره دلته چې کله هم تاسو هر شی ورکړئ ګوره ما ایریس 870 ورکړې ده هغه رقم دغه اوکې کوي. کله چې زه ملګرو چاته میسج لیږم که هر چاته ګوره ملګرو زه میسج ولیږم هغه سړي ته به ملګرو هغه میسج ورسي په پای کې به څه شی ورته لیکلی ایریس 870 ګوره ملګرو هغه ایریس 870 دلته سره روان ده یعنې دغه سړي ته که هر څوک هر چاته تاسو اوس میسجان لیږئ هغه کوم سیګنیچر تاسو هلته ورکړئ هغه به بیا دلته له هغه سره خامخا راځي یعنې په هغه هر میسج په اخر کې هغه خپله راځي. د هغه رقم بیا تاسو ملګرو سیټینګ ته راسئ د هغه رقم ملټیپل میډیا میسیجز سو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو ګروپ میسیجینګ سو په دې کې ملګرو نور د خاص کم دغه نشته یو تاسو ګروپ میسیجینګ په ذریعه سره تاسو ډېر خلکو ته په یو وار میسجان کولی شئ او دلته یو ملګرو یو بل اپشن ده سایز لیمیټ. کله چې ملګرو تاسو سایز لیمیټ 100 KB کړئ بیا که د کم میسیجز تاسو چاته لیږئ که سایز تر 100 KB زیات سو هغه میسج به نه لیږل کېږي. نو ملګرو دغه څونه زیات کېدی تاسو بیا هغونه زیات کړئ نو بیا به ستاسو میسج هر څونه غټ وي هغه به هر چاته رسیږي. ملګرو دا دویم سیټینګ. د هغه رقم ملګرو په نوټیفیکیشن کې کله چې ملګرو تاسو ته نوټیفیکیشن راسي میسج نوټیفیکیشن که چېرې تاسو غواړئ چې هغه تاسو آف کړئ نو دلته تاسو په آف باندې کلیک وکړئ هغه بیا تاسو ته آف وي. نو ملګرو یو دلته دغه اپشن ولو د هغه رقم په جرنل کې بیرته ټول تاسو ته هغه اپشنان درکوي. ګوره میسج فونټ سایز یعنې تاسو د فونټ سایز بدلوی شئ د هغه رقم ګوره سمال سو میډیم سو لارج سو ایکسټرا لارج سو یعنې هر څنګه سایز چې ورکوي هغه سایز دلته تاسو ورکوی شئ. سینډ کنټیکټ فرام ګوره ټیکسټ باندې غواړئ که په وی کارډ کې یعنې ملګرو دا ټیکسټ باندې صحیح ده. نو ملګرو دغه یو څو لازمي سیټینګونه ولو چې د کشنې سیټینګونه ولو او ډېر کار یې کوئ. نو ملګرو دغه سیټینګونه باید خامخا تاسو په خپل موبایل کې وکړئ او که ویډیو خوښ شوي ویډیو د سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو که تاسو کومې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو هغه ویډیو موږ ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.